ننګرهار کې د وروستیو اورښتونو او سيلابونو له امله خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. د ننګرهار ولایت مقام ویانکاري احسان الله عثماني وایي دغه طبیعي پیښو کې 44 کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو ترڅنګ سلګونه استوګنیز کورونه ویجاړ او تخریب شوي. دغه راز په جریبونه زراعتي ځمکې یو شمېر سربندونه هم ویجاړ شوي دي. موږ ته چې کوم ارقام را رسېدلي 14 کسان شهیدان موږ لرو او 11 زخمیان ټپیان لرو. همدارنګه تقریبا نسبي ویجاړ شوي کورونه 951 کورونه ویجاړ شوي او زیانمن شوي کورونه هم تقریبا 1195 زیانمن شوي کورونه دي. همدارنګه 45 دکانونه زیانمن شوي، د اوبو شبکې، بندونه او کانالونه او دا تقریبا 19 پورې دا شوي دي. تقریبا چې 910 جریبه ځمکه دا تخریب شوې ده. نو دغه لومړني معلومات چې موږ ته اوس را رسېدلي او موږ سره دغه ارقام فلحال شته، خو دا نهایي ارقام نه دي. بل ورته شهید الله چې اورښتونو او زلزلې کې کور ویجاړ شوی له اسلامي امارت او مرستندویه بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. زموږ وطا کورونه دغه بیګا باران و زلزله وه او دغه سیلابونه هم رالل وروره او دغه وطا کې زموږ خوراکي توکي او وروره جانه هغه نه دا کومک غواړو چې موږ سره نه دی مرسته وکړي. ضرورت خوراکي توکو ته دی چې ټول خوراکي سامان هم پکې و او نور همدغسې نور سامان دی، بستره او کاسې ماسې او دا شیان ټول هم خراب شوي دي. د ننګرهار پیښو سره د مبارزې امادګۍ ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې سلګونه کورنۍ د تېرې شپې د اورښتونو او سیلابونو له امله زیانمنې شوي دي. دوی وایي د داخلي او خارجي موسسو په همکارۍ د سروي ټیمونه په ولسوالۍ او جلالاباد ښار کې په سروي بوخت دي ترڅو معلومه کړي چې زیانمن شوي کورنۍ کوم برخو کې مرستو ته اړتیا لري. له سروي وروسته به له زیانمن شوو کورنیو سره بیړنۍ او اړینې مرستې ترسره شي. لکه تاسو چې عملاً ګورئ زموږ ټیمونه د جلالاباد ښار او د ننګرهار ولایت په ټولو ولسوالیو کې سروي ټیمونه عملاً په کار اخته دي. دوی ارقام راټولوي او دغه زیانمن شویو کورنیو سره به ډېر زر عاجلې او بیړنۍ مرستې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې هیواد کې د وروستیو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله 180 تنه شهیدان، 114 تنه ټپیان او شاوخوا 2000 استوګنیز کورونه ویجاړ او تخریب شوي دي.